اوسم بعضې خلک وایي دم دی وي دا خو د خولې نه یو هوا راووته وایي په دې کې څه دي دا پخوا زمانه کې یو قوم معتزله تېر شوي هغوی د دمونو نه انکار کوي نو هغه زمانه کې یو ډېر لوی عالم و نو دا یو لوی معتزلي و هغه معتزلي وي دم من پکې نشته هره زمانه کې هر قسمه خلک عالم وي ولې نو صاحب د بادشاه په دربار کې مقابله جوړه شوه لویه مناظره جوړه شوه دې خوا د عالم ناست دی خوا ته هغه معتزلي دي هغه معتزلي وي دم من نشته ډېر خلک ناست دي او بادشاه هم ناست دی او میدان لګېدلی دی او څه د هغه ملګري دي او څه د مولانا صاحب ملګري دي دوی وایي دم شته دی او هغه وایي نشته دم فایده ورکوي هغه وایي نه ورکوي خو ما وایي چې دا فایده ورکوي دا به د الله په حکم او په اذن به ورکوي هغه سړی چې هغه د دمونو نه انکار کو هغه خپل دلیل وایي هغه وایي ګوره دا خو د خولې نه هوا ووته سړی چې په چا دم اچوي خو د خولې نه هوا ووته نو د خولې نه چې هوا ووته نو په دې کې څه دي زه خو دا پوکي وم اوف اوف پوکي نارې کړې نو دې کې څه دي دیوال له پوکي ورکوم نو دیوال خو پرې غورځېږي نه نو که ته ډېر دمونه چې خدا خو د خولې نه هوا ووته که نه نو چې د خولې نه هوا ووته نو په هغې د چا نه به ته به څنګه لاړه شي سرخوږې به پې څنګ لاړ شي غاښ به پې څنګ جوړ شي دا خو د خولې هوا ووته په هوا کې څه دي رښتیا چې سړی عقلي دلیل ته ګوري نو که ته د خولې نه هوا وباسې د لاس د پوکي ورکې نو یو لاس پوکي ورکه نو لاس لقولی شي نه شي لقولی بادشاه هم وي او خلق هم وي لکه دا خبره خو ټیک ده دم خو د خولې نه هوا وتل دي نو چې د خولې نه هوا وځي نو په هغې څه کېږي چې سړی دې پې جوړېږي هغه ملا صاحب ډېر هوښیار علماء له الله د دین پوهه ورکړي هغه وی ښه دم نه منې او ته وی د خولې هوا ده وي او دا وی ستا د مور هغه او ستا د خور او ستا د ښځې کنځلې ورته شروع کړل سم هغه خطرناک کنځلې وکړل چې کنځلې او شروع کړل ورته اوس هغه خبیث چې وه معتزلي د هغه دا رنګ تک سور شو چاته به خور او مور یاده کړي نو غوسه کېږي به نه غوسه شو رګونه یې د مری راوپړسېدل مخ یې تک سور شو او بادشاه ته وی ارمان دی بادشاه سلامت چې ته نه وې که نه چې دې ملا صاحب باندې خو اوس ما ډوکړې کړې وې اوس مې برابره و دې ما سره بحث کوي که دې ما ته کنځل کوي ما هم دلیل ووی ډېر هم په دلیل ثابته کي که نه چې دم کې کمال شته دم پیدا ورکوي دې ما ته کنځل کوي د مور او د خور او د ښځې کنځل یې وکړل بادشاه سلامت ستا په مخ کې د ما بېزتي کوي افسوس چې ستا دربار نه و چې ما ورسره کتلی نو بادشاه هم دې ملا صاحب ته مخ راواړو مولانا صاحب دا خو تا زما بېزتي وکړه زما د دربار بېزتي دې وکړه د دې سړي بېزتي دې وکړه هغه راته په دلیل خبره کوي چې دم خو د خولې هوا ده هېڅ زور پکې نشته هېڅ پکې نشته نو تا ورته د هغې په مقابله کې بدل کې دلیل به پیش کړی نو تا کنځل وکړل دا خو تا د هغه هم بېزتي وکړه زما دې م وکړله او دا دې خونه کړه دا ملا صاحب ورته وایي بادشاه سلامت وایي ما کنځل وکړل که د خور مور لور مې یاده کړه دې پې غوسه شوې او پیدا خو زما د خولې نه هوا ووته نو په هوا خو دې وایي په هوا کې غوسه نه که نه نو ما د خولې نه هوا ووته هوا ما خو دې له لاس نه دی وروړی نه مې لرګي وروړی دی نه مې کوتک وروړی دی نه مې کاڼې وروړی دی نه مې توره غشې او نیزه وروړی ده ما خود د له ګوتې نه دي وروړی خو د خولې نه مې هوا ووته او دې خو په خپله وایي چې د خولې نه هوا وځي نو په هغې کې څه زور نشته دا مخې ولې سور شو
دا رګونه ولې وپړسېدل، دا غصه ولې ورله، او که نه وي خو په مې حمله هم کوله. او معلومېږي دا چې د خولې هوا بویه که نه، او چې چاته کنځل کړي دا د خولې هوا نه ده څه، څونه پې هغه له زور ورځي چې د الله نوم دې په دې خولې واغېسته، د رب العالمین د کتاب آیت دې د دې خولې نه وویسته، نو دا جبه ستا ده، خوله ستا ده، خو دا برکت او کمال به د هغې آیت او د الله د هغه نوم به یې ګورې، اثر به د هغې وي. وي به که به نه که ما د کنځل د دې خولې نه وویستل هماغه زما ژبه ده، نو کنځل خطرناک شی دی، ځکه مې تا له غصه درځي. نو که مې د الله نوم د دې خولې نه وویسته، نو رب العالمین په دې خپل نوم خوشحاله شي، هغه بنده جوړ کړي. دا هوا کې کمال نشته، کمال د الله هغه نوم کې دی، کمال په هغه آیت کې دی چې د ما د خولې نه ووته او ما چوپ نارې کړې، په دې الله هغه انسان له شفا ورکړي، الله پې جوړول کوي. نو شافي کافي جوړونکی الله دی. ته به خپل اسباب استعمالوې،